د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیاوې لا هم دوام لري. دواړه لوري پر هغو ډلو یو بل توروي چې ګواکې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. بل لور ته د تازه راپورونو له مخې پاکستان د بلوچستان پر ضد په پوځي عملیاتو کې د افغانستان له پخوانیو نظامیانو څخه ګټه اخلي. په دې تړاو یو شمېر سیاسي شنونکو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو او بلوڅو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د افغانستان پخواني نظامیان د بلوڅو پر ضد کاروي او کنه؟ او همدارس آیا اسلام آباد هڅه کوي چې په سیمه کې نوې لوبه پیل کړي او که څنګه؟ سلامونه لیدونکو، ستړي مه شئ، د نکاح خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له موږ سره د سیاسي چارو ارشد شنونکی ښاغلی بلال فاطمي صاحب راسره دی. قدرمن فاطمي صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته هم ښه راغلاست. فاطمي صاحب، یو ځل بیا تازه ادعاوې شوي چې ګواکې د افغانستان پخواني نظامیان پاکستان د بلوچو پر وړاندې په امنیتي برخو کې کاروي. د تاسو په دې اړه نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا ډیره اساسي او مهمه خبر ده او په دې باندې لازمه ده چې بحث پې وشي. هغه رقم چې بحث پې باید وشي، اکثرا دوستان په د باندې په هغه ترتیب دا نه کوي. راځئ د عقبې ته لاړ شو. آیا دا نوې پدیده ده چې دا کوي یا نه؟ دا تېرو څلوېښتو کالو کې دا شوې ده. تېرو څلوېښتو کالو کې د افغانانو نه د کشمیر په مقابل کې استفاده شوې ده. د افغانانو نه د ارمینیا او د آذربایجان په جنګ کې پاکستان زموږ تاسو پخواني پوځیان په هغې باندې پلورلي دي او کریډټ یې ځان ته اخیستی دی. کله چې جنګ آذربایجان وګټه، ارمینیا ته ماته ورکړه، نو کریډټ پاکستان واخیسته چې دا زموږ در حال چې هغه زر تنه چې دوی هلته لیږلي وو هغه افغانانو او د افغانستان پخواني سایمنسبان او مجاهدینو. بنان دا مسله داسې نوې نه ده چې د سیمه کې موږ ګورو یا دا لوبه دا پاکستان مخکې هم کړې ده، کشمیر کې کړې ده، په د زینبینو په دغه کې د شیعه او سني په جنګ کې د دنه استفاده کړې ده، په د آذربایجان په جنګ کې د دنه استفاده کړې ده. حتی په یوکراین په جنګ کې افغانان 2.5 تنه افغانان استول شوي دي جنګ ته. نو اوس تازه خبره چې کوم ستاسو د بحث موضوع ده هغه دا ده چې پاکستان اوس دا دغه کړی دی چې دې لپاره چې خپل، ځکه دی پنجابي عسکر ډیر وژل کیږي، دې لپاره چې خپل پنجابي عسکر وژغوري، نو یو خو دا ویلي دي خیبر پختونخوا پښتنو ته چې تاسو باید یو نیابتي ډله جوړه کړئ چې دغه خلک چې تاسو سره جنګیږي دوی سره وجنګیږئ. یعنی هماغه د ډاکټر نجیب د دور د اربکیانو جنګ نو چې د قوم په قوم به جنګاوه، مثلا دوستم جوړ کړ په مقابل د نورو قومونو کې، یا هزاره د ډلو نه یو ډله جوړه کړه په مقابل د نورو قومونو کې. دا اربکیانو په نامه دا د ډاکټر نجیب هغه مرداره پدیده وه چې په افغانستان کې د کورني جنګ ته لمنه ووهله. عین لوبه اوس پاکستان غواړي چې وکړي، د قومیتونو په نامه داسې نیابتي ډلې وی جوړې کوي. دا سیاسیونو د پاکستان هغې خو لږ هوښیار خلک دي، پاکستانیان تعلیم یافته دي، هغې دا مستقیما رد کړل. هغې ورته ویل دا کار موږ نه کوو، دا ته اردو یې، ته پیسې اخلې، ته دغه کې ته باید ودرېږې د په مقابل کې او ته زموږ نه باید دا ونه غواړې. نو دوی په خپله اوس پوځیانو دا کار کړی دی چې پخواني افغانان چې دوی ټریننګ کول د افغانستان په مقابل کې په ماسټونګ د بلوچستان کې د دنه ځینې ډلې په بلوچستان کې پیاده کړي دي، د دوی نه ګټه اخلي. تر څو که وژل کېږي نو افغان به وژل کېږي، که وژل کېږي پښتون به وژل کېږي په مقابل د پښتون کې، او خپله پنجابیانو اردو به محفوظه پاتې کېږي. فاطمي صاحب، تازه یو ځل بیا د پاکستان چارواکو څرګندونې کړې چې له افغانستان سره موږ غواړو چې اختلافات سره حل کړو، خو په داسې حال کې بیا دلته یو ځل بیا دوی د هغه ډلې روزي چې غواړي په دې سره د شنونکو په باور باندې غواړي چې د بلوچستان او د افغانانو ترمنځ په دې سره اختلافات ته لمنه نوره ووهي. تاسو نظر په دې تړاو څه دی؟ ولې دا ډول کړنې ترسره کوي؟ ګورې، پاکستان دوه ګونې لوبه کوي. تاسو د هر ځلې وګورئ کله چې دوی د مصالحې او نرمش خبره کړې ده او یو هیئت افغانستان ته راغلی، هیئت په افغانستان کې دوی افغانستان بمبارد کړی دی. ګورئ، اسحاق ډار په کابل کې و چې زما ستا جنوبي ولایت بمبارد شول. تاسو معلومه محمد صادق خان په کابل کې و، ناسو خبرو کې چې قندار بمبارد شو. دی منګ او تاسو په ناس په قطر کې وو چې دی راغله برمل بمبارد کړ. منګ او تاسو په ناس په چین کې د دوی سره خبرې کوو چې دی راغله کونړ او نورستان بمبارد کړ.
نو بنا چې کله تاسو ګورئ چې د نرمي اختیار کړه په دې مطمئنه اوسئ چې د تر شا لوی عملیات ولاړ دي عملیات در باندې کوي او دا تصمیم دوی په اپیکس کمیټې کې نیولی دی چې په افغانستان کې به لوی سرجیکل دغه عملیات به کوي او ممکن ډیرو ساحاتو کې وکړي په ډیرو ولایاتو کې وکړي او دا متوقع دي په همدې 2-3 ورځو کې دا لوی عملیات به په افغانستان کېږي دغه اوس دا چې کله دوی ویلې چې ځان یې نرم که کله چې دوی ځان نرم که زه په دې مطمئن شوم چې په ظرف د 48 ساعتو یا 42 ساعتو کې دوی په افغانستان عملیات لري نو په دې باندې اعتماد نه دی پکار دوی سره په دې باندې خبرې نه دي پکار او په خبرو باندې د پاکستان سره مسله حل کیږي نه نتیجې ته نه رسیږي ځکه ستونزه افغانستان کې نه ده پاکستان ته دغه د افغانستان پخواني نظامیان اوس مهال دوی د بلوچستانو پر وړاندې کاروي آیا دا د پاکستان لپاره یو قوي ابزار کېدلی شي آیا کولی شي په دې یو څه لاسته راوړي او که نه زه فکر نه کوم دا به پاکستان ته ډیر نورم خطرناک تمام شي تاسو وکړه ډاکټر نجیب مثال ما تاسو درکړ هغې دا کار وکړي چا نظام سقوط وکړه د ډاکټر نجیب نظام سقوط وکړه د رشید دوستم ډاکټر نجیب پاسېده د رشید دوستم یو مستري و را پاسېده د مستري نه جنرال جوړ کړ او هغې ته د اختیار ورکړ وایي هر ځای چې ته ونیسي چور چپاول وژل ټول تاته اجازه ده خو ځمکه به یې ماته سپاري او دوستم همداسې ده دوستم نوم چې ګلمجم و څه لپاره و ګلمجم په همدې معنا و چې هر ځای ته تله ګلم یې د خلکو ټولوه کورونه یې صفا کول خلک یې وژل ځمکه یې حکومت ته سپارله مال او نعمت یې خپله اخیسته دا بیا په اخر کې تاسو کته دوستم د ډاکټر نجیب مقابل کې ودرېده عین رقم دا قوت چې په دې جوړوي چې په بلوچستان کې ترېنه ګټه وکړي دا به تاسو وګورئ دا به بیرته د نظام په مقابل کې ودرېږي او نظام په وجه دی چې بیا په بلوچستان کې خلکو سره وجنګېږي د دغه نیابتي ډلو سره دغه د اربکیانو ډله چې دوی جوړوي بیا به د دوی سره دوی په خپله جنګېږي او دا پاکستان ته به یو لوی سردرد بل جوړوي فاطمي صاحب پر افغانستان کې زیاتره شنونکو د دې غوښتنه کړې ده چې باید دغه ډلې لومړی د افغانانو او بلوچستانو ترمنځ کېدلی شي په غټ ګواښ سره تبدیل شي او یو بل ته ګواښونه پیښ کړي ښه به دا وي چې اسلامي امارت دا اقدام وکړي چې دوی راوغواړي او دوی له دې ډلو څخه راوګرځوي تاسو په دې تړاو غوښتنه له اسلامي امارت څخه ده باید په دغه شرایطو کې دوی کومه کړنلاره غوره کړي ښه ده ګوره اسلامي امارت دا خلک کوم غواړي دوی نه راځي دا بعضې هغه کسان دي چې په د وطن په قتل و قتال کې لاس درلوده او دوی ښه پوهېږي نه تنها چې خلک په وخت دوی سر په نامه ملي اردو وه ځکه ملي اردو خو وجود نه در افغانستان اشغال و کله چې مملکت اشغال اردو ملي نه وي هغه غلام اردو یې دی د بادار په حکم کار کوي او د بادار په حکم دوی وژنې کړي دي هغه وژنې دی لاسونه په وینو سره دي او لاسونه چې په وینو سره دي بنان دوی خپل د دې نه یریږي که دوی راشي که حکومت نه بدل وانخلي هغه چاته چې دوی ضرر رسولی دی په کلو کې په بانډو کې چې دوی وژنې کړي هغه خلک دوی ژوندي نه پرېږدي نو د ده نه یېرې نه دا خلکو نه که تقاضا هم اسلامي امارتو کې دوی نه راځي د دوی په همدې خوشحاله دي که دوی ته فرضاً پاکستان پیسه ورکړي که کوم بل ملک پیسه ورکړي هر څوک پیسه ورکړي دوی هغه پیسه اخلي ورځي هغه جنګ ته ځي ځکه یو بقا خپله پکې ګوري یو مصرف ورته لاسته ورځي بل دا دی چې په عین حال کې په دې جنګ کې دوی هغه خپل فاطمي صاحب خپل جنگ دپاره نور هم دغه فاطمي صاحب تاسو اشاره وکړه چې په تیر شل کلنه جګړه کې هغه اردو چې ول هغه د غلامانو پر حیث کار دلته کولی تاسو په نظر د تیر شل کلن ټول نظامیان تاسو د غلام په حیث ارزوئ او که څنګه ګورئ زه به نه ارزوم تاسو ماته ووایئ چې آیا دوی اختیار درلوده چې کوم ځای کې عملیات کول دوی اختیار درلوده عملیات د دوی خپل په اختیار کې ده آیا زمونږ قمندان امنیت قمندان آیا والي اجازه درلوده چې امریکا ته وایي چې دغلته بمبارد وکړه دلته مه کوه دغه اجازه یې درلوده تاسو خپله د دغه نه ماته ووایئ چې یو نظام په خپل اجازه ونه لري یو والي خپل اختیار ونه لري رئیس جمهور دې په خپله وایي حامد کرزی په خپل اقرار کوي چې یو وزیر ما په خپله نه دی مقرر کړی ما ته هم پیشنهاد شوی دی ما مقرر کړی دا زما وزیران زما نه دي نو غلامي تر کوم حد دی تاسو ماته وایئ یو ورځ په آریانا تلویزیون کې د نصیر فیاض مصاحبه و د ایران د سفیر سره په هغې وخت کې د ایران سفیر چې په جمهوریت په دور کې نو ایران سفیر ورته وویلې چې افغانستان اشغال شوی دی
نو هغه ورته ویل چې دا خبره درسته نه ده، افغانستان یو آزاد مملکت دی، تاسو دا خبره ولې کوئ؟ هغه ورته ویل چې په هغه عادي اصطلاح د فارسي اصطلاح باندې ویلې وی دا غلام ولې سر لري کلکۍ لري نور سره قمی خو غلام هستی ولې سیده ورته ویلې. نو ګورئ دا خبره خو انکاري نه ده، دا د جمهوریت په وخت کې د تلویزیون په سطح د ایران سفیر ورته مخامخ وایي چې تاسو غلام هسئ، اسیر هسئ، بندیان. فاطمي صاحب د اسلامي امارت ډیری غړي په دې باور دی چې د افغانستان د تیر نظام نظامیان ته دي دا په جمهوریت کې هم له اسلام آباد سره دغه ډول اړیکې درلودې لکه اوس چې دوی د بلوچستان پر ضد کاروي. د تاسو په نظر باندې تاسو دا تاییدوئ او که نه؟ نه دا بالکل کاملا د غلطه ده، د اسلام آباد سره دې کومې اړیکې نه وي او د امریکا تر دغې حکم لاندې وو، د همغې پیسې ورکولې، همغې ورته لباس ورکوه، همغې ورته ډوډۍ ورکوله، همغې ته استفاده. د دوی ترمنځ ښه اړیکې څه وخت جوړې سوي دي؟ دا اړیکې خو پس له دې نه چې دوی د افغانستان نه ووتل او څه ایران ته لاړل، ایران کې د ایران هغه منظم کړي دي، 2.5-3 زره نفر هلته منظم دي. دا په اروپا کې د یوکراین لپاره منظم شول، دلته منظم شول. فاطمي صاحب په ډېرې بخښنې سره د دې سرمشري څوک کوي؟ ګورئ دا سرمشري نه لري، دا که نظامونه چې دوی کنټرولوي دی سرمشري کوي، ځکه هغې خو ځان ته مشر نه لري، خو افراد دي دوی راټولوي. ته صحیح منصب یې ته ټریننګ شوی راځه زه درته پیسې درکوم، فامیل دې تضمینوم، کور درته درکوم. هغه چې ګوري چې ښه ماته کور راکول کېږي، ویزه راکول کېږي، د مرګ نه بچېږم، 100 روپۍ مې ملا سره راځي، هغه خو ځي که نه؟ هغه خو داسې نه ده. یعنې موږ دا نه شو ویلی چې هغې د خپل د مجبوریت نه هم ځي. خو فاطمي صاحب دلته بیا زیاتره شنونکي په دې باور دی چې پاکستان سره د افغانستان د تیر نظام ډېر لوړپوړي چارواکي هم له دوی سره اوس کار کوي، نو د دوی حتما باید څوک کار کوي. دکه خو شک نشته دی چې همدا اوس جبهه مقاومت چې هلته ده، رهبران چې هلته دي د پخوا وزیران نه وو، معاونین د ریاست جمهوري نه وو، جنرالان نه وو، خو دا اسلام آباد کې ناست دي که نه؟ هغه بېله خبره ده، د اردو مسله بېله خبره ده. د اردو پاکستان د خپل ځان لپاره خپل په نفع په بلوچستان کې جنګوي او جبهه مقاومت چې د هغه د افغانستان په مقابل کې جنګوي. دا دوه متفاوت فاکتورونه دي، دا باید سره یو ځای کوي. یعنی دوی په ټوله کې دوی له یو بل سره همکارۍ سره لري؟ زه فکر نه کوم پاکستان که دا کار فرضاً د اردو سره کوي، ضرورت نه لري چې د جبهه مقاومت سره په دې. پاکستان خپله دغه لري، صلاحیت لري، هلته ټریننګ مرکز لري، ټریننګ ورته ورکوي، پیسه ورته ورکوي. مهاجرین د پاکستان کې پراته دي، کمپونو کې ورته معلوم دي چې څوک چیرته دی، یو نوم ورته معلوم دی، ټول رجستر کوي، راټولوي، هلته یې راولي. او جبهه مقاومت هم چون په اسلام آباد کې دي، که د هغې نه هم غوښتنه وکړي چې همکاري وکړي، هغې هم ورسره همکاري کوي، په دې کې شک نشته دی. لپاره د خپل د سیاسي بقا، د خپل د پیسو اخیستلو لپاره هر کار چې ورته وایي هغه ورته کوي، ځکه دوی هم هلته اوس فعلا د غلامانو شکل کې دي، آزاد خو نه دي که نه؟ کولی شي خپل په آزاده پالیسي اختیار کې نشي کولی. فاطمي صاحب د کابل اسلام آباد ترمنځ که دغه ډول ترنګلتیاوې دوام وکړي، له یو خوا دروازې هم تړلې دي، اقتصادي ستونزې هم دي، دواړو لورو تجاران د دې غوښتنه کوي چې باید لاره خلاص شي چې موږ واردات او صادرات سره ولرو. یو مسله، بل خوا په پراخه توګه افغانستان ته مهاجرین هم دوی راستوي. دا ټول په ټوله کې په افغانستان او پاکستان له څه ډول وضعیت سره په راتلونکي کې مخ کولی شي؟ ګورئ دا د لارې تړل دا د افغانستان په ګټه تمام شوی دی او د پاکستان ته ډېر ضرر کړی. زه فکر کوم څومره چې زیان موږ کړی دی هغه زیان دومره نه دی چې د افغانستان کوم ګټه چې افغانستان کړې ده هغه ګټه ډېره زیاته وه. درسته د دې کې زموږ ډېر دغې تجارانو به نقصان کړی، هغوی ته به ضرر رسېدلی، مګر افغانستان پکې ګټه کړې ده. د افغانستان هغه تکیه چې پر پاکستان او پاکستان د هغې نه منفي استفاده کوي هغه د منځه تللی. پاکستان چې کوم غرور تکبر درلوده چې د دې بندیز نه به ډېره ګټه واخلي او افغانستان به عذرګزارۍ ته راشي، اوس په خپله عذرګزارۍ ته راغلی دي. اوس پاکستان په دې لټه زموږ په ګټه تمام شوی، زموږ په ضرر نه دی تمام شوی. پاکستان چې کومه لوبه کوي دا لوبه کوم نتیجې ته نه رسیږي. افغانستان انشاءالله دې لوبې په نتیجه کې څه بایلي نه، ځکه د دې لوبې په نهایت کې بایلونکی پاکستان دی. د دې جنگ د په سیمه کې د چین او د امریکا د پاکستان په سر دی، د افغانستان په سر نه دی.
پاکستان غواړي چې افغانستان پکې داخل کی په یو رقم جنگ افغانستان ته راولي ترڅو د پاکستان موضوع یو ځل بیا د نړۍ هیر شي مګر په دې پلان کې پاکستان نشي کامیابېدلی افغانستان د دې جنگ نه به بیرون وځي او په نهایت کې پاکستان به ماتیږي او لوی افغانستان به جوړیږي ان شاء الله. بالکل ډیره مننه د سیاسي چارو ارشد شنونکي ښاغلی بلال فاطمي صاحب څخه چې له موږ سره په ټاکلي موضوع خپل معلومات شریک کړه. مننه چې ومبلل. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې علامو ملشه.